خاما مسله د تسپو د ګوتو بیانوله دا یاده کوي دا مسله موږ څو پیري ذکر کړي د خلاصې ده غوره طریقه او سنت طریقه دا چې په ګوتو باندې به ذکر کړي او حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح یو روایت کې سره دا زیادت دی بیمینه ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی دی چې ذکر یې کوو په ښی لاس په ګوتو یو خو دا مسله راغله چې دا ذکر په دواړو لاسونو په کار دی که په ښی لاس په کار دی نو ګوره جایز په دواړو دی یعنې یو سړی په ښی لاس ذکر کوي هم صحیح ده ورسره په ګز کوي هم صحیح ده خو غوره دا دی چې صرف په ښی لاس کوي او د هغې دوه وجې دي یو وجه د هغې دا حدیث دی چې د رسول صلی الله خپله طریقه دا ده او څومره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې ته نږدې دومره پکې خیر دی ورسېدی دویم عایشه رضی الله عنها روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به هر پاک کار عزتمند کار صفا کار د خیر کار په کوم لاس کو او په ښی لاس کو او د الله ذکر ډېر اوچت عمل دی نو غوره دا ده چې ذکر ته په ګوتو کې دا د ښی لاس په ګوتو باندې کوه او که څوک یې په ګسو کې څه حرج پکې نشته هغې له راځو که څوک یې په ګسو کې څه حرج پکې نشته او غوره دا دی چې په ښی باندې وکړي بیا د دې طریقه څه ده نو بعض علما دې طریقه دا ښیي چې دا عقده شوه بیا دا شوه درېیمه داسې او داسې چې دا ګوته داسې راته کیږي داسې کولاوې دا لکه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر پنځه پیرې شو بیا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر لس پیرې شو دا طریقه هم کولی شي او که یو ګوته باندې درې ذکره کړي چې دې کې درې بند دي دا هم صحیح دي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا هم صحیح دي نو په یو لاس کې څو شو پنځلس چې کوم درته اساني هغه کوه په دې کې سختي نشته دې کې خبره پراخه ده دلته یو اهمه مسله هغه دا ده چې دې کې اطمینان او سکون دا نن سبا ورک شوی دی یعنې ګوره عام چې کوم ذکر مو سبحان الله سبحان الله سبحان الله داسې شی الله اکبر 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 الله عام دا طریقه ده الله اکبر 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 او ډزه منډه ته الله یادې که څه کې سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر صحیح ذکر کوه دې ته ما ډېر وخت نه ما سوچ کړی چې زه دا کسان ینم که نه خواوشا کې یا سلام وګرځم د خلکو ته ګور زما خو نظر او څو سیکنډ پیسه ختم شي لږ خو لږ ورسره بری کوه حتی الله یادې سبحان الله یعنی الله پاک دی د هر عیب نه په ارامي ووایه الله اکبر الله لوی دی د هر څه نه په ارامي ووایه الحمدلله د الله دپاره ټول د کمال صفتونه ښه په ارامي ووایه ته الله یادې او دې کې چې څومره وخت ولګي غوره ده لکه څنګه چې دنیوي خبرو کې ته وخت لګوي او د یو ملګري سره پالتو ټلیفون به وکړي نن سبا خو دا ایمو واټساپ پې راوتي دي ټلیفونونه والا هم ډېر شوي دي چې دا پې لږ د پیسو دی شي بیا ډېره مزه کوي ټرت ته ور سړی به ټلیفون یاره بھائی چې ستا تپوس وکړم فري ایمو وي که نه نو بیا به دی لږ غوږ کې به دا شی پروت وي د خلکو نه دی انګریزانو زموږ نه سم لیوني جوړ کړي په دې غوږ کې به دا شی پروت وي او ځان سره به لګیا په روډ ته به چې د لیونۍ ځان سره خبرې کوي ګاډي کې به او دقه بس لګیا وي او کار کې هم لګیا وي په کټ کې هم لګیا وي ښځې سره بچو سره ملګرو سره یعنې زه یم چې د ده په عملنامه کې به څه لیکلی کېږي دی غریب سهار نه ماښام پورې دی لیکي چې کله د الله د یادولو ټیم راشي الحمدلله 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 په حرام خیر دی که ټیم دی نه وایي ذکر خو سم ذکر یو دا مسله دا صحیح ده که نه ده تاسو به ښه خلک یې تاسو به دا صحیح کوئ خفه نه شئ تاسو به دغه په ارام والا ذکر کوئ خو ما ډېر لیدلي چې هغه دا ذکر دقې شان کوي الحمدلله 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 به او چې اواز ورسره تیز کړي بیا له لږ رو کېږي او چې پټ پټ وي بیا خو له منډه سم سپیډ یې ورکړی
او دا راته چې کومه خبره ته کوم عملي کوي په تاسو حجت قایمي. ما تیر شوي درس کې ویلو فرض مانځنه بعد ذکر په زوره ما اورېدلی نه تاسو نه موږ وایو په زوره به وي او بیا ما ډېر لیدلي نه. نو دا عملي کول غواړي، دا نه چې داسې مسله اورم او ورته خوشحاله یم چې څه اوري په هغې به عمل کې. ښه مسله ده دا به اخرنۍ مسله ذکر کړو د تسبو او د په لاس باندې ذکر. ګوره دې کې اختلاف دی، یعنی دې مسله کې اتفاق ته چې ټول علما وایي چې په لاس باندې په ګوتو باندې ذکر دا غوره طریقه ده. اختلاف په څه کې دی چې بعض علما دا وایي تسبیح استعمالول ورسره جایز دي. غوره په څه دی؟ په ګوتو دی. تسبیح استعمالول ورسره جایز دي. او بعض وایي بعض پې له منډه د بدعت فتوه لګوي دا بدعت دی، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی. عبدالله بن مسعود باره کې رضی رضی الله عنه چې هغه یو کس ولیدو هغه سره تسبیح پرې کړې وې دي. زمونږ کار تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا وصیت کړی اوس زنانو ته هغوی ذکر کو وی دا ذکر په دې ګوتو په دې بندونو کوئ فإنهن مسؤولات مستنطقات، د دې ګوتو نه به تپوس هم کېږي او دا به د قیامت پر ورځ خبرې هم کوي. څومره لوی اجر دی. یعنې دا ګوته به الله ته وایي چې زه په دې ګوته یاد شوی یم. ولې د دومره لوی خیر ته ځان تسبو ته اړې یا دغه مشین ته اړې او د هغې نه مخکې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده. که بعضو سلفونه نقلي چې هغوی مثال کې په هډوکي ذکر کړی دی یا په یو شي بل شي، نو ګوره چې کله د سلفو اختلاف راشي نو بیا موږ واپس کېږو چا ته؟ رسول صلی الله علیه وسلم ته چې هغه څنګه کار کړی او هغه دا کار نه دی کړی. زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی والله اعلم د هغه علماو په قول چې د دې استعمالول نه دي پکار، الا چې کم سړی حافظې کمزوري یا د عمر نه زیاتي او د هغه نه د شمار خطا کېږي بیا هېڅ خبره ده، خو نور د دې استعمالول نه دي پکار. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په یو ځای کې په دوو خبرو باندې رد کړی دی. وایي نن سبا هغه د خپلې زمانې خبر کوه او نیکان خلک وایي نن سبا د بعضو دینداري د دې نه جوړه کړې ده چې جانماز یې په اوږه پروت وي، جومات ته ځي راځي د جانماز یې مخامخ اچولی او تسبیح به ورسره په لاس کړي. دې نه وایي ټوله دینداري د دې نه جوړه کړې ده چې یاره دینداري که ده دقه ده. شیخ الباني رحمه الله د تسبیح استعمال ته بدعت ویلی دی او د ټولو علماو پکې اکثر علماو دا نقطه ذکر کړي چې دې کې ریاکاري ډېره راځي. یعنې دا تسبیح لاس کې نیولي خلک هم دا وایي چې یاره دا یعنې بزرګ دی او دی چې هم څوک ویني اکثر به تا سره خبرې کوي او تسبیح به ماړی دا نو ده ته هم ځان سخت کاري چې زه څوک یم. ګوره په دې ګوتو چې ذکر کوې د ریاکارۍ نه به لري. زه دا نه یم چې هر تسبو والا ریاکار دی، خو ریاکاري پکې د راتلو یره ډېره ده ځکه چې خلک ورته ګوري. او دغه مشین چې راوتی دی هغې خو هغه چې هر دویم کس ته ګوري یو دا چلی شروع کړی ده، هر دویم کس ته چې ګوري ده دغه طریقه روان. په دوکانونو کې هم ځای په ځای خرڅېږي او هر ځای کې به دغه زموږ دا خلک پورې نښتي دا هر یو څه چې میلاوېږي تا سره به خبرې هم کوي تا مشین هم اوري دا ډزا پې جوړی. ولې تا دا ګوتو باندې حساب په ګوتو باندې حساب خو زه پکې دا اوس پورې نه یم خطا شوی الحمدلله. دا 15 بندونه دي ښه په اسانه سړي ته یادېږي یا دا 15 ګوتې دي صحیح ده که همداسې حساب وه. او ما وایي که چا حافظه کمزوري سپین ګیره یي مشره زنانه یي خیر دی استعمالی دي تسبیح، خو موږ د تسبو نه د اسلام یا د دیندارۍ نښه جوړه کړې ده که نه زه غلط یم. د هغه وخته پورې موږ د یو سړي بزرګي نه منو چې څوک پورې د هغه سره په لاس کې تسبیح نه وي. یعنې که اوس زه چې سجدې کې ناست یم او ما سره خوا کې یو بل مولوي صاحب کښېني او هغه سره تسبیح په لاس کې او ته عوامو ته ووایې چې په دې دواړو کې به کم یو ډېر پوهی
نو لازم به ترجیح هغه له ورکوي چا سره چې په لاس کې تسبیح وي ځکه چې لاس کې ورسره تسبیح او بیا چې د تسبیح څومره اوږدي نو بزرګي دومره غټه ده د مکې مدینې ته لاړ شي هغو یو ورځ مې هلته مکې ته عمرې ته تللو هلته مې وړو ته ویلي چې راووتو د حرم نه یې دوکانونو باندې تېرېدو ما دا خلک کوم په موږ پوه دي دا شي نه یې موږ له یهودي دي او دومره تسبیح هغه میټر او نیم میټر آب کې پرتې ما دوی ته پته دی چې راځي دا شتي دوی ته خو یې نه یاري هغه هوښیاران دي که علم دی سعودیانو چې تسبیح هغسې دوی یو سټایل دی دغه پې نه کوي عبادت یې نه ګڼي هسې داسې تاوی را تاوی دوی د پخوانه مشران یو سټایل روان دی بس کوي داسې کوي زور تسبیح خو ما دا ثابت ټکانې چې یهودي دی موږ له یهودي دي او زمونږ ګڼم په دقې باندې جوړ هغه توریانو پکې افریقندیانو پکې اکثر هغه کپړه خوره کړي په کې تسبیح پرته زمونږ دا ګډه پې جوړی نو ښکلي تحفه هغه دقې چې تدریج نه ځان سره تسبیح ویسي وجه دا ده چې موږ د تسبو باندې ذکر د یو خاص عبادت ګرځولی دی نقصان تسبو ده او ریاکاري پکې هم راځي بله دا که سړی ډېر هم بزرګ دی خو ته وله بیا بزرګي منې وله بزرګي نه منې وله بزرګي ځکه چې موږ یو څو خبرې